تیر کال ښځینه ورزشکارانو ته له لاسته راوړنو ډک کال و. د سرو زرو، سپینو زرو، برونزو او د سولې د جایزې لپاره انتخابېدل د افغان ښځینه لوبغاړو لاسته راوړنې دي. سمیه غلامي هغه افغان لوبغاړې وه چې د لومړي ځل لپاره یې د تکواندو په برخه کې د جنوبي اسیا په سیالیو کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوشحاله ده چې ویې کولی شول په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میدال وگټي. احساس خیلی خوبی داشتم، نمیتونم بیان کنم، اون لحظه خب گریه هم میکردم و خیلی باعث افتخارم بود که تونستم این کار من انجام بدم. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې په روان کال کې افغان ښځینه لوبغاړې توانېدلي چې د پاور لیفټینګ، رزمي سیالیو، کراټې او د کانګ فو په شاوخوا 10 نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. په همدې حال کې د افغانستان د بایسکل ځغلونې په برخه کې اتلې معصومې علیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس ورزشکاره نجونې د تیرو کلونو په پرتله ډیر کم د نارینه‌و لخوا ځورول کیږي او اوس کولی شي چې خپل تمرینونه په ښه ډول ترسره کړي. شاید در اوایل کم من میترسیدم اما حال برای ما عادی شده. مردم خود ماست، وحشتناک نیستن. اونا فقط برشان عجیب است که چطور دخترها بایسکلرانی میکنن به خاطر که تا حال ندیدن، گناهشان هم نیست. هغه وایي د نجونو لخوا بایسکل ځغلونه اوس هم په افغاني ټولنه کې یو شمېر خلکو ته د تعجب وړ خبره ښکاري. په همدې حال کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیالې روبینا جلالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ښځینه لوبغاړو تل هڅه کړې ده چې په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې ښې وځلیږي. اغلې جلالي وایي که څه هم د ښځو په برخه کې ستونزې شته خو اوس هم ښځینه ورزشکارانې په دې توانېدلي چې افغانستان ته ویاړونه ور په برخه کړي. خشونت در برابر خانواده ها در برابر دخترها بسیار زیاد هستند و می‌بینیم که خودسوزی‌ها در برابر دخترها چقدر زیاد هستند و زنها را بینیش میبرند و هم روزه خشونت بسیار خشونت ها در برابر خانم‌ها هست، مگر بازم قهرمانی واقعی را ورزشکارای افغانستان میکنه که در برابر جهانیان استاد میشه، با تعدیدات تن نمیتن و استاد میشن، مقام میارن و افتخار بر افغانستان میارن. میرمن جلالي زیاتوي دوی په پام کې لري چې په راتلونکي کې د نجونو لپاره بیله بودیجه او د جمنازیم د اسانتیا زمینه برابره کړي. د ښځو د ورزش په برخه کې پرمختګ په داسې حال کې ترسره کیږي چې اوس هم یو شمېر نجونې د یو شمېر کورنیو ستونزو له امله نشي کولی چې ورزش وکړي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.